اصل پوه شوم لیوني لیوني وایي. وایي لیونی شوم دا څه وستا و زما منځ کې دا څه وستا و زما منځ کې زه چې بس ستا ومه پردې نامتو ادبی لارښود دانشور او ماهر تعلیم پروفیسر جانزیب نیاز صاحب نوم ته د منصوب نماینده ادبی تنظیم نیاز ادبی سنگر خیبر پختونخوا تنظیمی غونډه او مشاعره نیاز کور پېښور کې ترسره شوه. د تنظیمی چارو د غونډې صدارت د سنگر سرپرست ډاکټر کاظم نیاز او د مشاعرې صدارت د سنگر چیرمن پروفیسر اسیر منګل وکړو. د نظامت چارې د سنگر جنرال سیکرټري فریدون خان او سینیر وایس چیرمن ډاکټر علم یوسفزي په ترتیب سره ترسره کړې. په دې موقع د پېښور ماښامې او نورو ترسره شوو ادبي بنډارونو جایزه واخیستې شوه او د ځینو اهمو پریکړو کولو سره سره په راتلونکي ستمبر کې د لارښود پروفیسر جانزیب نیاز صاحب او د سنگر بانی چیرمن لایقزاده لایق صاحب په یاد کې د یوې سترې غونډې تابیا وکړې شوه. ډاکټر کاظم نیاز د سنگر د کلچر وینګ د مرستیال مشر شاکر زیب د تنظیمي امور په بابله پیغام وورولو چې د سنگر د هنري څانګې مرستیال مشر جمشید علي خان او نورو ملګرو په ګټورې خبرې وکړې. مشاعره کې ډاکټر کاظم نیاز، پروفیسر اسیر منګل، فریدون خان، امجد علي خادم، حمید الرحمن نادان، قیصر علی شاه قیصر کاکا خیل، صادق امنزی، ډاکټر گوهر علی شاه گوهر، وقار لایق او ستار خان برخه واخیسته. په دې موقع د سنگر غړي محمد زبیر خان، ډاکټر علی رحمان، فضل الله، عابد علي او نور هم موجود وو. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پېښور.